افغانستان سره مرستو په اړه له نړیوالې ټولنې سره مستقیمې خبرې غواړي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو د پنجشنبې په ورځ د فبرورۍ په 10مه نیټه چې د سلواغې له 21مې نیټې سره برابره ده له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه له نړیوالې ټولنې سره د مستقیمو خبرو غوښتنه وکړه. په ژنیف کې د طالبانو یو هیات د یوې اعلامیې په خپرولو سره په داسې حال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د برابرېدو په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې چې تر اوسه د هغوی حاکمیت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د طالبانو دغه 10 کسیز هیات چې د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد هم پکې شامل دی د سویس د اپیل د جنیف موسسې له خوا چې د جګړې په زونونو کې د ملکي خلکو د ساتلو لپاره کمپاین کوي او د کلونو راهیسې یې په افغانستان کې فعالیت کوو بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو هیات چې د غیر دولتي مؤسساتو سره د خبرو په هدف په سویس کې دی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د بشري مرستو په اړه د اسلامي امارت سره د شفافیت او حساب کتاب پر اساس پر مخ ولاړ شي. په اعلامیه کې څرګنده شوي له ټولو مرسته رسونکو بنسټونو غواړو چې له افغانانو سره د بشردوستانه مرستو د تسهیل او تدارکاتو د پولو د پرانیستل کېدو او د بشري مرستو لپاره د یو خوندي دهلیز د رامنځته کېدو په برخه کې مرسته وکړي. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د امریکایي او نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اقتصادي او مالي کړکېچ د افغانستان د کابو نیمایي اتباعو ژوند له قحطۍ سره تهدید سره مخ کړ. ملګرو ملتونو د افغانستان د سقوط د مخنیوي په هدف د میاشتو راهیسې د اګست میاشتې راهیسې پر افغانستان د بندیزونو د کمېدو لپاره هڅه کړې ده. طالبانو د دې سفر په جریان کې همدارنګه وکړی شول چې د سویس د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس د سره صلیب د کمیټې او د اروپایي ډیپلوماتانو سره وګوري، خو دا ټول ملاقاتونه د تړلو غرونو تر شا وو. سویس د پنجشنبې په ورځ د فبرورۍ په 10مه وویل دا سفر د مشروعیت یا په رسمیت پېژندل نه دي او ټینګار یې وکړ چې په روښانه یې بشري حقونو، نړیوالو بشري قوانینو او د ملکي کسانو خوندیتوب ته درناوي په برخه کې طالبانو ته خپل توقعات بیان کړل. د فرانسې خبري اژانس لیکلي چې نړیواله ټولنه له نجونو او مېرمنو سره چې په تېرو 20 کلونو کې پرمختګ کړی د طالبانو د چلند له امله ټکان خوړلی دی. قدرمنو تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.